سلامونه درنو اوریدونکو، هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله یاست. ظریف الله ساحل حاضر شویم ترڅو د ولسمشر پیلوټ د ناول دریمه برخه تاسو ته وړاندې کړم. د ولسمشر پیلوټ د ناول دریمه برخه له دې ځایه پیلوو. لومړی خو خوشاله شوم چې دوی زموږ له پلان څخه خبر نه دي. په دوهم قدم کې په دې زیات تشویش کې شوم چې زموږ سرنوشت به څنګه شي. موږ د دوه ظالمو ډلو په منځ کې قرار درلود. دا چې زه نظامي هم وم، نو فکر مې وکړ چې دلته باید له خپلو هنرونو څخه ګټه واخلم. دا لوبه باید د ځان په ګټه وسرخوم. له همدې چانس څخه په ګټې اخیستلو باید پس مسه کې ټول برمته شوي کسان خوشې کړم. موږ دوه پلانونه جوړ کړل. لومړی پلان مو دا و چې سهار به د سمسې په ساتونکو حمله کوو او تښتو به. دوهم پلان مو دا و که چیرته د هغه سرحد خلک زموږ په سمسه حمله وکړي، موږ مجبور یو چې له ځان څخه دفاع وکړو چې له یوې بلا خلاص او په بلې بلا وانه. دا شپه چې سبا شوه لږه لږه رڼایي خپره شوه، موږ هم د خپل پلان مطابق برید ته چمتو شو او هر کس مو خپلې دندې ته چې ورته مو سپارلې وه متوجه کړل. موږ سهار 4 بجې د سمسې دروازې ته نږدې شو. غوښتل مو حمله وکړو. ډیره تاریکي او خاموشي هم وه، هېڅ نه تر سترګو کېدل. کم کم باران وریده او ترپهار یې موږ اورېده. موږ په ډیر زور سره د سمسې خوله خلاصه کړه. نظامي تکتیکونو څخه په استفادې مې د سمسې شاوخوا له نظره تیره کړه. څوک مې ونه لیدل. فکر مې وکړ چې د ډېرې یخنۍ له وجې د سمسې ساتونکو ځان یو ګرم ځای ته رسولی دی او دا ځای یې همداسې پرېښی دی. د سمسې ترڅنګ یو نری لاره ځنګل طرف ته تللې وه چې همدا د غره لاره هم وه. موږ یو په ډیر مهارت سره په همدې نری لاره ځنګله او بیا غره ته لاړو. برنامه داسې وه چې موږ 12 کسان به په غره او ځنګله کې تقسیمیږو او کله چې د سمسې ساتونکي په مخه راغلل نو یو به وژنو. وسلې به ترې اخلو او بیا به په ګډه په سمسه حمله کوو او ټول بندیان به آزادوو. په همدې ډول به خپلو موخو ته رسیږو. موږ په خپلو کې تقسیم شو. هر چاته مو خپله ساحه او مسؤلیت وسپاره. زما په شمول موږ 3 نفره نظامیان وو. له هغوی دواړو زما زده کړه او تجربه هم ډیره وه. ما چې کوم پلان طرحه کړی و د 2 نظامیانو ښه تطبیقولی شو. د دې لپاره زما ډیر ټینګار هم پر همدې 2 کسانو و چې وسلې ترلاسه کړي او د برید پر وخت ما سره ښه همکاري وکړي. دا چې موږ په ځنګل او غره کې د سمسو لپاره کمین ونیوه. هر سړي خپل مسؤلیت پر غاړه واخیست. زه هم د نورو په څیر د خپلې دندې په لور روان شوم. زموږ د معلوماتو په اساس سمسوالو به کله ناکله په غره او ځنګله کې ګزمې هم وهلې تر څو د بل سرحد غله او بدماشان پرې حمله ونه کړي. نو موږ هم همدې چانس ته شیبې شمارلې تر څو زموږ د سمسې اړوند ساتونکي په مخه راشي. دلته به یې ورسره معلومه کړو او بیا به همدې امکاناتو څخه په استفادې نورو غلو سره هم مقابله وکړو او ټول زندانیان به آزاد کړو. زه د سمسې سرته د ځنګل په یو ګڼ ځای کې ناست وم. زه تر ټولو ډیر سمسې ته نږدې وم. زما موخه دا وه چې اوله حمله به زه کوم. له یو ساتونکي به وسله اخلم، خپلو ملګرو ته به زمینه برابروم. بیا کله چې حالات نورمال شول د 0-3 ډزې به کوم. خپل ملګري به حملې ته متوجه کوم. رڼا خپره شوه. زموږ ملګرو کې یو تن نظامي له ما لږ وړاندې په یو ګوښه ځای کې ناست و. د موخه لرله چې له غره څخه کوم کسان سمسې طرف راځي باید حمله پرې وکړي او وسله ترې واخلي. دا صفدرعلي نومېده. ما له خپل ځای څخه د سمسې مخه څارله. ما خواري کوله چې پوه شم په دې کرغېړنه سمسه کې څو ساتونکي دي او چیرته ځای پر ځای شوي دي. په همدې کوښښ کې وم چې په اوږه مې لاس کې ښودل شو. په همدغه کس مې حمله کړه او کس مې له ستوني کلک ونیوه. چې ورته متوجه شوم صفدرعلي و، یعنی زموږ هغه نظامي ملګری و. صفدر په ډیر ورو غږ راته د سمسې د ساتونکو د وژلو خبر راکړ او بیا یې په اشاره پوه کړم
چې کسان په ډیر مهارت وژل شوي دي او له موږ څخه لږ وړاندې په ځنګل کې پراته دي. دې حالت زه سخت وویرولم. په تشویش کې شوم خو نه پوهېدم چې چا وژلي دي. زه او صفدر په دې کیسه د پوهېدو په حال کې وو چې له موږ وړاندې زموږ یو ملګری یو نامعلوم نښان ویشتونکي په نښه کړ او پر مخې په ځمکه راولوېد. موږ له دې وضعیت څخه پوه شو چې څو ځایه په ځنګل کې نښان ویشتونکي ناست دي. داسې معلومېدل هم چې په ځنګل کې نور کسان هم د کمین په حال کې دي. له دې سره زموږ ژوند نور هم له ډیر خطر سره مخامخ و. ما او صفدر ځان حملې ته جوړ کړ خو په تش لاس موږ هیڅ شی هم نشو کولی ځکه تشه لاسه ته مې دښمن یې. په ډېرې هوښیارۍ لږ وړاندې لاړو. 2 سمسوال چې زموږ ساتنه به یې کوله تازه وژل شوي وو او وسلې یې تر څنګ پرتې وې. همدا وسلې مو راواخیستې او ځان مو حملې ته جوړ کړ. زه کرار مخکې لاړم. ما هڅه کوله چې په دې سم پوه شم چې زموږ مقابل کې څوک دي، موږ له چا سره جنګیږو. په دې وخت کې مې هغه سکندر یعنی زموږ د سمسي ساتونکی هم ولیده چې مړ پروت و. نو پوه شوم چې د بل سرحد خلکو په سمسه او مرکز حمله کړې ده او دا کسان د هغوی لخوا وژل شوي دي. ما په ډیر هنر ځان نښان ویشتونکي ته ورسوه. د هغه ورمیږ مې تاو کړ او د هغه په ځای زه نښان ویشتونکی شوم. زه له دې ډول وسلو سره ځکه بلد وم چې د نظامي زده کړو په وخت کې مو ډېرې استعمال کړې وې. زه په دې برخه کې دومره ماهر وم چې له ما به بیخي نه خطا کېده. خو تر څنګ زه ډېر عاطفي هم وم. وژل زما لپاره سخت کار و خو اوس مجبور وم چې دا بدمرغه انسانان ووژنم. که ما دا بدبخته انسانان نه وای وژلي نو موږ یې وژلو او دا جګړه یې ګټله. کله چې زه د نښان ویشتونکي په ځای کې کېناستم نو په ځنګل او د سمسې په مخ کې مې خپل دښمن ښه په نښه کولی شو. ما په دې ځای کې ځان ښه آرام کړ او جنگ مې پیل کړ. ما له جنگ مخکې او د جنگ په جریان کې خپل ټول ملګري څارل. ما غوښتل چې دوی چیرته دي او څه کوي. دا کار ما د دې لپاره کوه چې مخکې جګړه ښه مدیریت کړو او ښه نتیجه ترلاسه کړو. له ما پرته ټول ملګري په دې پوه شوي وو چې په ځنګل کې د سمسي ساتونکي له موږ مخکې د بل چا لخوا وژل شوي دي او اوس موږ د سمسوالو او غلو پر ځای له بل چا سره په یو نامعلوم جنګ اخته یو. صفدر علي غوښتل مخکې لاړ شي او معلومه کړي چې دلته نور څوک پټ دي. هغه په دې پوه شوی و چې ما نښان ویشتونکی له پښو غورځولی دی او اوس د هغه پر ځای زه قرار لرم. په دې وخت کې یو کس حمله وکړه او صفدر یې ونیوه. غوښتل یې ویې وژني. له شور سره زما پام شو. بس تر څو صفدر علي پوهېده ما حمله کوونکی بلې نړۍ ته لیږلی و. له ما وروسته صفدر علي و چې یو بل نښان ویشتونکی د خپلې وسلې په زور نیولی و. له هغه یې وسله اخیستې وه او زما په څېر عمل یې ورسره کړی و. ما سمسه او ځنګل دواړه څارل چې په دې وخت کې د ډېرو ډزو غږونه پورته شول. بس خبره افشا شوه او ټول په دې پوه شول چې په ځنګل کې جګړه روانه ده. زموږ لپاره دا جګړه ځکه سخته وه چې موږ په یو وخت کې په 2 جبهو کې جنګېدلو. موږ په تنګ شوي وو او له جنګه مو بله چاره نه وه. موږ سخت تکلیف لیدلی وو او خواري مو کوله چې له دې بلاګانو څخه نجات پیدا کړو. ما له سمسې څخه ډېره توجه ځنګل طرف ته واړوله. هڅه مې کوله چې په ځنګل کې خپله شاوخوا ساحه ښه وڅارم. دا جنګ زموږ هغه 3م ملګري پیل کړی و چې ما یې په لومړیو کې یادونه کړې وه چې هغه هم موږ غوندې نظامي افسر و. نوموړي کوم وژل شوي سمسوال څخه وسله ترلاسه کړې وه. د بل سرحد کسانو ته یې کمین نیولی و. هغوی د ده په کمین ور برابر شوي وو. ده هم ناغېړي نه وه کړې او خپله برخه بدمخي کسان یې وژلي وه. د ځنګل جګړې له رسوا کېدلو وروسته د سمسې له لوري هم په ځنګل ډزې کېدلې. موږ هم په ځنګل کې د بل سرحد بدماشان په نښه کول او جګړه مو د ځان په ګټه سرخوله. پوه شو چې په سمسه حمله کوونکي نور ختم دي او میدان موږ ته پاتې دی. بابک هم د سمسې او مرکز د دفاع لپاره له ملګرو سره راغلی و او زیات کسان ورسره و. د بابک په لیدلو سره زه زیات خفه او حیران هم شوم ځکه دا زموږ لپاره سخته په دې وه چې حمله کوونکي خلاص شول او اوس به د بابک کسان هم موږ له منځه وړل.
چې دا جګړه هم اسانه نه وه. زما ټوله توجه سمسې طرف ته شوه او صفدر علي مې د لاس په اشاره پوه کړ چې ته ځنګل ساره او دښمن در څخه خلاص نشي. د سمسې په مخ کې یو میدان و او تر څنګ یو کنډه و. هاخوا بیا لوی ځنګل ښکارېده. بابک کسانو سره ولاړو او په ځنګل به یې یو فیر کاوه، خو دې تشویش کې و چې د نورو کسانو برخلیک به څنګه شوی وي. زه دوی ته ډیر متوجه وم. فکر مې کوه چې له دوی سره جګړه له کومه ځایه پیل کړم. بس په همدې فکر کې وم چې د بابک د وسلوالو له منځه یو نافوذي کس د بابک پر سر وسله کېښوده. د نورو ته خبرداری ورکړ چې وسله په ځمکه کېږدي کنه بابک وژنم. جګړې بل رنګ واخیست او زه حیران شوم چې اوس به څه کېږي. په دې وخت کې یو کس چې جګ قد او ببر بریتاني و، تک سور او پلن سټ یې درلود. د یاد کس وسله په لاس کې و او سګرټ یې په خوله کې نیولی و. دا کس له هغه کنډو څخه راتاو شو. د سمسې په مخ کې بابک ته په خندا سره وویل، تا نازوانه ته مې وویل چې راځه په دې سرحد کې ما شریک کړه، خو تا بې غیرته انکار وکړ. دا د ما خپل ضد پوره کړ. ټول کسان مې درته ووژل او په زور مې دا سرحد در څخه ونیوه. اوس به زه د دې سیمې خاوند یم او ستا پاچاهي به نوره ختمه وي. تا بې عزته انسان څو وارې زموږ ډېر وفادار کسان په نښه کړل. ډېر وخت شو چې ته دلته مزې کوې. مزې؟ کوم کس چې د بابک په سر وسله نیولې وه هغه نورو کسانو ته امر وکړ چې هغه برمته شوي کسان له سمسې راوباسي. ده غوښتل چې برمته شوي کسان له ځان سره بوزي. دې کس پلان درلوده چې له دې وروسته هغه برمته شوي کسان دا له ځان سره زندانیان کړي او د بابک پر ځای دا کس د برمته شوو کسانو له کورنیو څخه پیسې ترلاسه کړي او بیا یې خوشي کړي. بس نور په ځان پوه نه شوم. په یو ډز سره مې بابک له دې غله څخه خلاص کړ. د بابک کسانو د هغه بل بدبخته مشر په سر وسله ونیوله او له دې سره بابک وګټله. ورپسې مې د بل سرحد مشر هم په نښه کړ او اوږد د بابک په خوته په ځمکه ولوېد. بابک نور هم خوشحاله شو. ټولو ځنګل طرف ته کتل. دا ځکه چې د بابک په کسانو کې نه خان وشتونکی نه و او له عادي وسلو څخه یې ګټه اخیستله. ځان مې جوړ کړ چې دا ځل زموږ د سمسې د ساتونکو مشر په نښه کړم او له دې سره دا کیسه بیخي ختمه کړم. په دې وخت کې مې په سر ټوپک کېښودل شو. زه متوجه شوم چې د بابک کسانو زما ټول ملګري نیولي وو او زه وروستی کس وم چې د دې ظالمانو لخوا بیا ونیول شو. د سمسې شاوخوا خاموشي خپره وه. زموږ 11 ملګري چې یو ملګری مو د هغه بل سرحد ظالمانو لخوا ووژل شو د سمسې مخې ته د بابک کسانو راښکته کړو. پر مونږ شک دا و چې مونږ د هغه بل سرحد بدماشانو او غلو سره لاس یو کړی دی او د بابک کسان مو وژلی دي. بابک چې تر نورو هوښیار او چالاک و په خپلو کسانو یې غږ وکړ، تاسو دا 11 نفره ما ته پرېږدئ او تاسو ځنګل او غره طرف دوره ووهئ چې هلته څه کیسې دي او ما ته پوره راپور راکړئ. بابک کسان ولېږل چې د سمسې وضعیت هم وګوري. په سمسه کې زموږ ملګري ډېر ویرېدلي وو او په زنځیرونو تړل شوي خاموش ناست وو. کسانو زموږ مات شوي زنځیرونه او قلفونه بابک ته راوړل او په مخ کې ورته کېښودل. دی هم حیران و چې دا کومه لوبه شوې ده چې د پرې سر نه خلاصېږي. بابک امر وکړ، دا کسان زما د اوسېدو ځای ته بوځئ او زه په خپله له دې کسانو سره خبرې کوم. موږ د بابک د اوسېدو ځای ته انتقال شو. موږ په ځنګل کې کم ټپیان شوي هم وو چې وروسته بیا زموږ درملنه هم وشوه. 1 ساعت وروسته ساتونکي راغلل او زه یې د بابک څنګ ته بوتلم. بابک زه مخامخ ځان ته کېنولم او د برید په اړه یې راڅخه پوښتنې وکړې. ما بابک ته وویل چې زه له سکندر څخه خبر شوم چې د هغه بل سرحد بدماش وخت ناوخت زموږ په سرحد او سمسو حملې کوي او برمته شوي کسان هم له ځان سره بیایي. دا چې موږ او تاسو په خپلو کې سره بلد شوي وو نو موږ نه غوښتل چې د یو بل سرحد بدماشان موږ له ځان سره بوزي او هلته مو برمته کړي. د دې لپاره موږ چمتوالی ونیو او له ځان سره مو پریکړه وکړه که کله د هغه بل سرحد کسان حمله وکړي نو موږ باید له خپل ځان څخه دفاع وکړو. په کومه شپه چې د هغه سرحد ساتونکو په تاسو حمله کوله په دې شپه ستاسو د سمسې ساتونکي نه وو
مونږ څو ځلې د سمسې د یو سوري له لارې په ساتونکو غږ وکړ، مګر دوی مونږ ته هیڅ ډول ځواب را نه کړ. دا وخت مونږ په تشویش کې شو. د خپلو زنځیرونو او قلفونو په ماتولو مو شروع وکړه. ما ته سکندر ویلي و چې له دغه غره او ځنګل څخه د هغه بل سرحد ساتونکي تل حملې کوي. ما هم خپلو ملګرو ته وویل چې د سکندر د خبرو په تایید باید د خپل ځان ساتنه په خپله وکړو. نو موږ 12 کسان د دفاع لپاره دې غره ته وختلو. که موږ د تېښتې پلان درلودی، په دې شپه ټول تښتېدلی شو. زموږ موخه د ځان دفاع وه چې له امله مو ستاسو دفاع هم وکړه. د حملې په شپه چې موږ له سمسې ووتلو، ستاسو یو ساتونکي هم د سمسې په مخ کې شتون نه درلود. موږ پوه شو چې نن شپه خامخا حمله کیږي، ځکه چې دلته یو ساتونکی هم شتون نه لري. درنو اوریدونکو، د ولسمشر پیلوټ د ناول 3مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې د دې ناول 4مه برخه درته وړاندې کوم، تر هغې پورې تاسې په لوی بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ.